نن موږ د وینې ورکولو نړیواله ورځ آگاهی په مناسبت دا مجلس دایر شوی دی. هغه ورځ چې د انسانیت، همدردۍ او ژوند ژغورنې یو ستر پیغام له ځان سره لري. دا ورځ د هغه زرګونو داوطلبو وینه ورکوونکو د خدمتونو د ستاینې لپاره ځانګړې شوې چې د خپلو هیوادوالو د ژوند ژغورنو لپاره په خپله خوښه وینه ورکوي. موږ تاسو پوهیږو چې د وینې ورکوونکی هره ورځ د خپلو مرستو له لارې د انسانانو ژوند ژغوري. په نړۍ کې هره ثانیه داسې ناروغان شته چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د وینې انتقال ته اړتیا لري. له همدې امله د وینې هره یوه کڅوړه کولی شي د یو ناروغ، ټاپي، مور، ماشوم یا د جراحي عملیاتو لاندې د یوه ناروغ ژوند وژغوري. هره ورځ په روغتونونو کې داسې ناروغان شته چې د وینې اړتیا لري. د ترافیکي پیښو قربانیان، د جراحي عملیاتو ناروغان، د زیږون پر مهال د وینې له شدید ضایع سره مخ مندې، د سرطان ناروغان، د تلاسیمیا ماشومان او ګڼ نور د وینې د انتقال له لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د وینې د خوندي تامین موضوع د روغتیايي خدمتونو یوه مهمه برخه ګڼي. په وروستیو کلونو کې د وینې بانکونو پیاوړتیا د وینې د خوندیتوب لپاره د معیاري ازموینو ترسره کولو او د خوندي ذخیره کولو په برخه کې د پام وړ هڅې ترسره شوې دي. وینه د عضویت یو مهم برخه ده او یو مهمه مایع ده چې زمونږ او ستاسو په عضویت کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. او که چېرته وینه کمیږي یا نه یا ضایع کېږي نو د انسان ژوند د مرګ سره مخامخ کېږي. د بېلګې په ډول زمونږ او ستاسو وجود ته د اکسیجن رسول چې یو ډېره مهمه وظیفه ده، دا د وینې په واسطه باندې سرته رسیږي. همدارنګه د غذایي موادو رسول او د دې په څنګ کې هغه مضره مواد چې زمونږ او ستاسو د وجود په حجراتو کې او په انساجو کې جوړیږي بیرته د وجود نه د ایستل هم دا د وینې په واسطه باندې کېږي. همدارنګه د وینې بله برخه چې موږ ورته د وینې سپین کرویات ویو، د دې وظیفه د وجود دفاع ده. که چېرته دغه برخه کمزوري یا نه، واضح خبره ده چې د وجود دفاعي سیستم کمزوری کېږي او بالاخره د مختلفو ناروغیو د وجې انسان د مرګ سره مخ کېږي. درېیمه برخه د دې د پلاتلیټس یا د دمویه صفحاتو په نوم ده چې دا د خونریزۍ څخه مخنیوی کوي. که دغه برخه هم کمزوري نو د خونریزۍ او بالاخره د مرګ سبب کېدی شي. زموږ موخه دا ده چې ټول ناروغان د اړتیا پر وخت خوندي او معیاري وینې ته لاسرسی ولري. ګرانو هیوادوالو، له بده مرغه ډېر هغه ناروغان چې وینې ته اړتیا لري په وخت سره خوندي او مناسب وینې ته لاسرسی نه لري. وینه ورکول یو ساده او ارزښتناک بشري عمل دی او د دې لپاره چې د وینې کافي ذخیره موجوده وي، روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د ټول نفوس 1%
باید وینه ورکړي. د وینې ورکول د انسانیت ورورولۍ او اسلامي ارزښتونو څرګندونه ده. زموږ اسلام مبارک دین د انسان د ژوند ژغورلو ته ځانګړی ارزښت ورکړی دی. الله تعالی فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چا چې د یو انسان ژوند وژغوره گویا کې د ټولو انسانانو ژوند یې ژغورلی دی. له نیکه مرغه موږ او تاسو اوس په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې موږ د وینې د بانکونو د نظره، د وینې د ذخیرې او د وینې د ورکولو د نظره تقریبا د خودکفایي په حالت کې یو. موږ په ټول هیواد کې په حوزوي روغتونونو کې لوی د وینې بانکونه لرو. همدارنګه په هر ولایت کې په ولایتي روغتون کې او په ډېرو ولسوالیو کې موږ د وینې بانکونه لرو. همدارنګه په مرکزي لوی روغتونونو کې اکثر روغتونونو کې موږ د وینې بانکونه لرو او دا هغه کم د وینې کم ضروري د وینې د بانک کم وسایل چې دي په هغې باندې سنبال دي. او له نیکه مرغه اوس موږ په داسې یو حالت کې نه یو چې په دې برخه کې به کومه ستونزه ولرو او د مشکلاتو سره به مخ یو، چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده. همدارنګه که موږ او تاسو لږ مخکې وګورو، موږ یوازې د وینې په بانکونو کې پخوا د وینې د ذخیرې او د وینې د ورکولو او راټولولو سیستم لرو، خو د وینې د جلا کولو سیستم مو نه درلودل. یعنی مسلکي همکاران په دې ښه پوهېږي، ځینې وختونه ضرورت پیښیږي چې د وینې یوه برخه مریض ته تطبیق شي. نو له نیکه مرغه اوس موږ په مرکزي بانک او په ځینې حوزوي روغتونونو کې د وینې د جلا کولو معیاري سیستمونه لرو او پلان لرو چې دغه سیستمونه په ټول هیواد کې وینو بانکونو ته وغځوو. وینه مدار د حیات دی، په دې د انساني ژوند توقف دی او دا موقوفلی د انساني ژوند ده او موقوفلی او محتاجلی د حیواني ژوند ده. هم حیوان په دې ژوندی دی، هم انسان په وینه ژوندی دی. چاته د وینې یو څاڅکی ورکول د خپل ژوند یو څاڅکی ورکول دی او دا هله کېږي چې ورکوونکی د اخیستونکي ضرورت درک کوي، هغه ورته معلومي او دکې د ایثار او د قربانۍ جذبه وي. نو هله چاته د خپل وجود دغه عزیز جز، دغه مهمه برخه وینه هغه چاته ورکوي، دته اهمیت معلومي چې د اهمیت څه شی دی، په کومه جذبه او په کومه قربانۍ او په ایثار دا وینه ورکولی کېږي، شاته کومه جذبه کار فرما ده هغه جذبه ورته پکار ده. هغه کسان چې ښه روغتیا لري او تر اوسه یې کله هم وینه نه ده ورکړې، په ځانګړي ډول ځوانان باید د وینه ورکولو د انساني او ارزښتناک عمل ته مخه کړي. زه په ځانګړي ډول له ځوانانو د پوهنتونونو له محصلینو، اماراتي او خصوصي کارکوونکو، دیني عالمانو او د ټولنې له ټولو سالمو وګړو غوښتنه کوم چې داوطلبانه وینې ورکولو فرهنګ ته وده ورکړي. که هر روغ شخص په کال کې یو یا دوه ځله وینه ورکړي، موږ کولی شو د زرګونو ناروغانو د ژوند ژغورلو اړتیا پوره کړو. همدارنګه له ټولو روغتیایي کارکوونکو، د وینو بانکونو له متخصصینو او همکار مؤسسو څخه مننه کوم چې د وینې د راټولولو، ساتنې، ازموینې او انتقال په مخه شپه او ورځ خدمت کوي. د دوی هڅې د روغتیایي نظام یوه مهمه برخه جوړوي. هره ورځ ګڼ شمېر ناروغان د وینې او د وینې اجزاو ته اړتیا لري، لکه د تلیسمیا ناروغان، هیموفیلیا ناروغان، جراحي عملیاتي ناروغان، د ترافیکي پیښو ټپیان، د زیږون پر مهال میندې او نور بیړني ناروغان د اهدا کوونکو د وینې په ورکړې سره
خپل ژوند ته دوام ورکوي. د وینې بانکونه د هیواد په مرکز، حوزو، ولایتونو او ولسوالیو کې د خوندي وینې د برابرولو لپاره خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه په تیر کال کې شاوخوا 6,99,304 کسانو ته د مرکزي په وینې بانک کې او همدارنګه په ولایتونو کې د ګروپ د وینې تعیین شوی دی او همدارنګه 2,20,512 پاینټه وینه رضاکارانو د وینې بانک ته اهدا کړې ده چې له دې جملې څخه 2,09,310 ناروغانو ته سره کرویات او 4,40,254 کسانو ته پلیټلیټ په خوندي ډول توزیع شوي دي.